علیکم. مسلمانان باید د لیلة القدر شپه څه وخت ولټوي؟ موږ باید د لیلة القدر شپه د دغې میاشتې د دې روژې میاشتې په وروستۍ لسیزه کې ولټوو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د لیلة القدر شپه د روژې په وروستۍ لسیزه کې ولټوئ. ابن حجر رحمه الله ډیر اقوال را ذکر کړي دي او ترڅنګ بیا یادونه کړې ده چې دغه قول غوره قول راجح او وړ قول دی چې تاسو د رمضان المبارک په میاشت کې د لیلة القدر شپه د روژې په وروستۍ لسیزه کې او هغه هم په طاقو شپو کې ولټوئ. د دغې شپې مهم عبادت هغه د قرآن کریم تلاوت دی، هغه تهجد کول دی او هغه دعا کول دی. حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي ای د الله رسوله که چیرته زه دغه شپه پیدا کم، دغه شپه ومومم، زه څه ووایم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې